پاک دی یو نه دی بل نه معلومیږي او هم د خلکو د دید نظر معلومیږي او هم د خپل امرا او قومندانونو له طرفه مدي بیرغ دی رب الایزال په ټول نړۍ باندې فوق‌العاده چک پوینټ لرو په مربوطه ساحه کې په یوه چرایه کې وتلې خبره دومره بسار پرمختګ په علمي مسلکي روزنیزه او هنري برخه کې تر سره کړی چې ساری نه لري د الله بریا او د ازادۍ ورځ مونږ ته دا پیغام راکوي چې مونږ باید تل یووالی او متحد ولس واوسېږو په یووالي باندې باید ټینګار وکړو او شریعت باندې مستحکم او مستقیم واوسېږو دا مونږ تاسو ټول ولس او د افغانانو ارمان او ارزو ده د اسد لرشتمه د ټول افغانانو د بریا او د امریکا او ناټو د ماتې ورځ ده دغه ورځ چې دا زموږ اتلو مجاهدینو په قربانیو او سرښندنو سره راغلې ده موږ به د خپل ازادۍ څخه په کلکه او میړانه دفاع کوو د اسد څلرویشتمه د ټولو افغانانو ته مبارک وي اسد څلرویشتمه که زموږ په بدن کې یو څاڅکی وینه وي انشاءالله دغه سپېڅلې ازادۍ به موږ په کلکه او میړانه دفاع کوو خوست ولایت کې ټولو امنیتي او کشفي بنسټونو ته جدي لارښوونه شوې چې د اسد څلرویشتمې پرتمینې ورځې په مناسبت د خوست ولایت په ټولو ساحاتو کې امنیتي هڅې پراخې کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې عامه نظم اخلال کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې طبیعت مخه ده قرارې ده کوم ځای نه راغلی د دې خوشي خغله رغلی مو تاسو له دلار کې خبره نه بخیر الحمدلله خیرت کوم مشکل سره خو نه وي مخ څه خدمت خو بنئ په خیر لاړ شي ژوندۍ اوسئ.